د کهانۍ شروعات کیږي. په دې کهانۍ کې به موږ ګورو چې د پاکستان ازادي څنګه شوې وه. د پاکستان ازادي د وینو یو سیلاب و. راځئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. ډېره موده مخکې نن چې ورته موږ پاکستان وایو دا ټوله سیمه د هند برخه وه. هندوستان کې مسلمانان، هندوان، سیکان، عیسایان او نور قومونه اوسېدل. د کال 1950 په یو جنګ کې هندوستان د انګریز پر ضد ودرېدو، خو دا جنګ ناکام شو. انګریزانو ټوله سیمه ونیوله. کله چې انګریزانو واک ترلاسه کړ، دوی د خپلې خوښې قانون جوړ کړ. کالجونه، سکولونه یې جوړ کړل، خو په کالجونو او سکولونو کې د اسلام تاریخ ډېر لږ یادېده. د قرآن او حدیث زده کړه کمه شوه. د مسلمانانو کلتور ورو ورو له منځه تلو. د حکومتي ادارې او تنظیمونه هندوانو ته ورکول کېدل. انګریزانو هڅه کوله چې د مسلمانانو حیثیت او واکونه کم کړي، ځکه دوی پوهېدل چې مسلمانان که یو ځای شي بیا به د ازادۍ لپاره ډېر قوي شي. د مسلمانانو ستونزې. کله چې وخت تېرېده، مسلمانانو ته ستونزې ډېرېدې. د کالجونو او سکولونو کتابونو کې د اسلام تاریخ یوازې څو پاڼې وو. د مسلمانانو مشران له حکومتي ادارو نه لرې ساتل کېدل. د شریعت مطابق ژوند کول ورځ تر بلې ګرانېده. د تجارتي بازارونو زیات کنټرول د هندوانو په لاس کې و. مسلمانان په دې پوه شول چې یو نه شو نو څه کار نه کېږي. دوی به زموږ نسل بېوسې او بېواکه پرېږدي. په کال 1930 کې علامه محمد اقبال چې یو ستر شاعر او مفکر و، د الله آباد په وینا کې وویل موږ مسلمانانو ته یو جدا خاوره پکار ده چې هلته د اسلام له مخې ژوند وکړو، خپل قانون ولرو. دغه خبره د خلکو جذبات راپاڅول. محمد علي جناح چې د سیاست لوی مشر و، د فکر مشري وکړه. هغه خلکو ته وښودل چې که یو موټی شو، کولی شو خپل وطن جوړ کړو. د پاکستان قرارداد په 1940 د مارچ په 30 نیټه په لاهور کې یو ډېره لویه غونډه وشوه. د هندوستان له هر ځای مسلمانان راغلل. هلته پرېکړه وشوه چې مسلمانان به د هندوانو سره په یو هېواد کې نه اوسېږي. د غونډې وروستو خلک د پاکستان که مطلب کیا لا اله الا الله نارې وهلې. د اشعار د هر مسلمان په زړه کې ځای ونیوه. له قرارداد تر ازادۍ ورځ. د دې ورځې وروستو د پاکستان لپاره جنګ نور هم زور واخیسته. ځینو خلکو خپل مال او جایداد د دې کار لپاره ورکړه. ځینو خپل کورونه پرېښودل او تحریک لپاره جیل ته لاړل. ځینې د انګریزانو له ظلم سره مخامخ شول. محمد علي جناح د دې جنګ مشري کوله او د نړۍ مخکینو مشرانو ته یې د پاکستان غوښتنې رسولې. د ازادۍ ورځ په 1940 کې انګریزانو پرېکړه وکړه چې هندوستان به دوه برخې کړو، پاکستان د مسلمانانو لپاره او هند د هندوانو لپاره. په 14 اګست په 1940 کې د پاکستان د ازادۍ ورځ وټاکل شوه. په کراچۍ، لاهور، پېښور، کوټه او هر ښار کې خلک لارو ته راووتل. ماشومانو خوشحالي وکړه او ښځو دعاګانې کولې او سپین ږیرو تکبیرې نارې وهلې. الله اکبر، پاکستان زنده باد. د مهاجرت ستر سفر. کله چې ویشه وشوه، میلیونونه مسلمانان له هند نه پاکستان ته روان شول او میلیونونه هندوان له پاکستان نه هند ته لاړل. دا د نړۍ په تاریخ کې تر ټولو ستر او تر ټولو غمجن مهاجرت و. خلک به په ریلګاډو، اوښانو، کاروانونو او خپې بلخپې مزل کولو. ډېر خلکو لوږه، تنده او د لارې خطرونه برداشت کړل. پاکستان شین او سپین بیرغ یې ولیدلو او زړونه یې خوشحاله شول. د یو کورنۍ کیسه. په وزیرستان کې یو غریبه کورنۍ وه. د کور مشر حاجي ګلزاده د پاکستان د جوړېدو خبر واورېد او خپلې کورنۍ ته یې وویل که ژوند وي که مرګ وي پاکستان ته به رسېږو انشاءالله. هغوی لږې جامې او خوراک واخیستل او د ورځې په ګرمو او د شپې په یخو تیارو کې روان شول. کله چې د پاکستان سرحد ته ورسېدل او شین او سپین بیرغ یې ولیدو، ټولو د شکر سجده وکړه او ویې ویل الله اکبر، دا زموږ خپل وطن دی.